څه چل دي انګوټي ټیزه چولیو وای تا خدای ځان لوبه تا کوم ځای کتلی و بابې پلار سره په موبایل کې کتلی و آی خدایه موبایلونه وسوځې حیا مې لاړه نن ګورې الله دې تباه و برباد که په شرمونو دې وشرمولم یا بچو خیر دې ښه نور چاته وایې مه ښه بابا خفه کېږه ما هغې نه ټوله دنیا خبره دي انګور دې ټیزه چولې خدایا چې کېږي بس نو یا بچي دا چې دلته څه کې دا کمر را باندې راپروري دي یا زویه دا ولې دې مخ پټ کړی دی یا لکه څوکي تا ته وایم یا ډوډه زیمه اسلامي یم زه نیغزه په شرمونو دو شرمولم خدای دې پلاره خیریم به ترې شم کولی نو څه وکړم یا اسلاميه زما خو درپسې په ګرځېدو زاره شنه شوه تا کور پرېښې دی پتخورني خدای خبر چې په کم طرف لاړه هم خفه کېږه مه پلاره ډېرې چغې مه وه د دې کلي نه پټ شوې په غونډه سوشل میډیا کې زما د ښځې ټیز خو ډېرې زما درې مور بېخو باسي تا ولې یا دویمه ښځه کوله خو ناسور دی وای وایم اسلاميه نوم خبر زیم په ډاګه په دې ښودم خدای خبر چې کم خوا تلې ده یا بچې کور ته راځه که نه دا به دې نورم په شرمونو شرموي صبر وکړه شرم خو لا پاتې دی تا د لاسه زه پرې کنډرو کې ناست یم دا وګوره زما څه ژوند دی یا بچې الله دې بېخو باسي الله دې بېخو به دې نه خو چې دا ستا ښځه مړه وي نو ښه به د بجلۍ د لاسه به مړه وه اوس خو زموږ نه هم جامې ووتې ماته کلي دا الوي کوم چې راغلو ټیک ټاک یې ته جوړولې وي پسې دی وله زور کوي اټر دی یا بچې نو ما چاته پرېږدي هغه ښځه دې هم دننه کور کې لیونې ده میکاپونه شیکاپونه کې یا بچې کور ته زما د اړوي پلاره کله چې داسې دی لکه د ګري نه چونکي زما خوا یا لاړه او دا ستا کار دا لیونې د ما نه ولې کوله یا بچې نو زه څه خبرم چې دا غلبتې جوړېږي زه خو د دې ټیز نه نوم خبر یا بچې سوال درته کومه چې دې دنیا ته ما ځان نه مه پرېږده راځه بچې چې کور ته ځو که زه دې ورته ځان نه پرېږدم ستا خو غوږونه په ارام دي ما ته خلک ووي په رود مشهور شوم نو مشوره در سره کومه ګوره بچي داسې چل به وکړو که نه چې دا ټیس چا ریکارډ کړی دي او چا په سوشل میډیا پرېښې دي چې د هغه بندوبست وکړي چې هغه پسې هغه بندوبست نه هغه لوړ لمبو غوندې کې نه دی اول خان دا ایډي د هغه وه اول خان یې ورته لیکلی و ښه ده بچي ته راځه چې کور ته ځو که نه چې د بندوبست خو وکړو یو کار نه کوې پلاره مه یم باچه د چاله بوده چې د مخ دا کنیکشن لاله غونډ بدل کړي توروالی دې ورکړي خو چې دا بچې زم ته په اور کې ولاړ یم ټول عالم ته په اور کې ولاړ راځه بس ټیم نشته داسې ځو بچې ته مخکې زه به ستا شاته ځم ځه مخکې ځه صبر وکړه ګوره یو منټ صبر وکړه هلته خدایه یا مې خلک پېژني یاد ده ویم خدای دې د دې وړو بې خونه باسي یو خونه دی که نه وګوره دغه نه مې راځه ټول چیت پیت کوم یو ما ګیر کړو که نه ما ته وګوره خدای دې تباه و برباد کړه ته غونو پسې نه ختې او زمونږ حیا لاړه نو خیا لاړه نو ما ته اوس څه وکړم خبر خو نه که نه یو د څه نه پیدا خو د سره تللی نه شم یو کس به رانږدې شي یو ټیک ټاک را سره جوړ کړه بل به رانږدې شي یو ټیک ټاک را سره جوړ کړې هلکه خیر خو دې که نه وایي لور دې ټیزه چوړې دی پادیو ته تللې که زما دا ټیک ټاک ته پادیو ته لاړو او دویمه خبره واوره عبدالقدوس لوجلي ته ورغلو مې یو سیویل انټرویو باندې روان دي وایي هغه بیبي رابر که هغه چا چې ټیزه چوړې دی په شرمونو شرمېدو ایام لاړه اوس پسه کوو وای دا خبره دی په شرګا دی او شرمېږي وای چې مرچکې ده پکې نه وي پاتینګړه نو په دې خبرو تا ته ځان ښه ښکاري چې څه ټیک ټاک کې سازوي انټرویو والا هم راځي اوس داسې کار کوم ما ته غوږ کېده وه د دې خبرو نه څه نه سازېږي او چغې مو دا باقي خلک را باندې مه خبره وه په دې پټو کې داسې کار کوو زه چې ځو او د دې خبرې به سهل راوباسو راځه ته چې ځو راځه خدای دې ارام وواله چې په دې خپل کور کې خو یم که نه داسې به راته ګډه شم چې ماشاءالله چې کور کې خو څوک هم نه ګار شوی ولې
ولې خاونده بیخت د شوشتیو د شوشتیا دا خو د په شرمونو ما تا ته نوم چې دا قهر لاله مه کوه بس ګډېږه نو نو ګډېږم به نه نه یا د خدای بې انصافې یو پوټې کښېنه که نه خلک څه دي خلک خو د په چرمونو ټول خاوند یې بهر ګرځي او ته دلته څه شې وي ته دلته څه کوې دا وګوره دا د ما تا نه پېژنم نه څوک نه پېژنې تا. خدای دې بیخته ټیزنې وباسه ټیزنې خاوند دی ما په شرمونو خدای سي مو شرمونه په غونډ کلي کې ویم شوشتیا ستا د لاسه سترګې نه شم لګولي هغوی نشته که نه نو ته څه کوې څوک ته وځه که نه یو دما یا د خدای بې انصافې سجا د ادا او شین غم دی دا خو خوشحاله ده دا وایي شکر دی چې ټیز مې اچولی دی چې کور راته خالي شو نو خو د دې ډېره یو خبره ده کوم پلاره دا چې بس پایو ته لاړه که نه پالیو ته خو لاړې خو موږ دې په شرمولو خدای دې بیخته پالیو وباسه دا د خدای وشرمئ نه خدای مې وایي که نه پلاره چې دې خپلې ونیسم او د ځمکې ته یې راوڅنډم یا زویا یا خدای دې مړه که مونږ خو دې نه شو مړه که مونږ خو دې په ژوندي یې مړه کړو مه کوه که نه مه کوه وزلي یې یا بس دی که نه بس دی خدای ته وګوره اوس په بل واچئ اوس په بل واچئ پرېږدې دا بس کېږي نه بس یا خدای بس صم بكم عن عمر فهم لا يرجعون صم بكم سم نشو کولی سم ناسره څه نشي کولی كينا تكي هناك زه تا نه پېژنم نه ته خاوند نه خاوند هذا تكينا خدايا من ذات يا واجه تاسي چلې کنه والم ته ټولې پریواتي نو دا اوس څه دي خدای دې بیخته دي د شرم د لوښي وباسي بس تاسي چلې کنه بس پرې زما له پکار نه داسې چلو که اسلمه چې ما پسې پشمګل راغلی و او د پشمګل رور احادي را پسې راغلی و او راته وي چې نور به رانه په دې کور کې نشی کېناستې او وي پتکورني را پیدا کړه چې زه چټي وباسم بچې له اول د هغوی نه تپوس وکړه چې ما یې دمکي څنګه راکړې لوبې به وکړه کور ته وپسې چانه پرېږده چې ټیس یې وباسي تم شرمېدلې به او زه به هم شرمېدلې نو دا کو نور دې ما ته خو په ډاډې ته ناست دی تیز پاتې زه وباسم ټیس به دې ته ولې نه وباسي ستا خو بوګړی سسته ده دا مور خدا مېرنۍ مور دی دا مېرنۍ مور ده خو یې راسره دا کار وکړ یا بچې سوال درته کوم چې ته لاړ شه په شمګل دې پسې لاړ شه او ګوره زه دې پلار یم زه خو ستا مېرنه نه یم که نه زه خو دې خپل یم که نه خپل پلان مې خو کار د مېرنۍ نه زیات وکړو ته خو لاړ شه که نه بچې سوال درته کوم لاړم ځه ورشه لاړم خو دا سمه که ښه دا بس دا بس دی دا ورشه بس دی که نه بچې قربان شم دا نه بس دی لږ عمر په قلا ټول کور خو درته خالي شو بس دی که نه لورې بس پرېږده زما ته خو کور خالي شو ته مو ځه که نه ته دلته څه کې راته کټ کې راته ناست دی نه روزګار شته او نه ښه شته او نه دغه یو پیالې چې به نیسي رانه پخه نه کړي دا 30 سر دله درکم ډوډۍ هم نشته نه عنایت والله امور وخوره غول دې په پلان وخوره ته په خپل وخوره په عمر کې زه ګورم به در سره خدای دې دا فیصلو کې بیا به زه تا سره خبرې کوم دا په خیر شه همدا شپېلې دې چېرته ووه شپېلې شکر وباسه چې ما در پسې شپېلې و خلک خو راپسې د پاریو او د ټیز اواز کوي ظالمه ستا په مطلب پوه نه شوم الا وستا په مطلب ټول کلی خبر دی ټوله علاقه خبر ده او ته لا راسنه خبر نه داسې شل که نه یم کوم هسپتال ته روانې هسپتال ته نه ځم مړه دلته کې دغه پسې وردم د اخت پسې ولې اسې هغوی د وختي پلار پسې روان و که نه نو څه اوچتې اوچتې وي نو ما یې که چې د پلار یې د خمبیره کړی دی څه والله بس د والو ټکولو خبرې کولې او هغه یو خو پکې دا ټوپک موپک هم یاد کړ خو رښتیا یو خبره مې ورته کوله مړه نن سبا خو لکه ستاسو دوران دی که نه څه دوران کلي ولس کې ډېر مشهور شوی ماشاءالله نو ما یې که زما د آیډیا یا د چینل دپاره هم یو وړه شانتې ویډیو وکړه نو ډېره غټه مهرباني به مړه ته خو دې خولې ته ګوره دا خوله دې سړونه ده یو بکواس مه کوه چې خدای شته که نه دا شی نه دي سر لیده لرولم سر له خو بیا جي هغوی لروله که نه ګوره هغوی درغلي په کور باندې ما ته خو یې رښتیا د جینۍ هغه تره نه دی ستا د کور ودانې هغه تره هغه ښه ده هغه خو یې لږې پیسې به راکړې زه به دله ویډیو وکړم چینل ته به یې وخېږې بله د ټیز ویډیو ورې سړي بچې ته یو خبره تا کوم ور دې خبرې نه
ویم خوله واړه وګړي خدای شته کنه چې هغه عمل د سره چې چا د سره کړی د خو نه خدريګا ها نو سی وی نو دغه ویجی کنه وای ته به مال لګي پیسې راکې خبره وره لګي پیسې به وی راکې او زه بس تا ویډیو وکم اگر راځي شو کیسه قصه خدا سو ډیره مشهور شوه کنه لکه دا چیز د نوم بالګي خدای شته کنه چې دا غفور را باندې مات کوم د چیز نوم بالو نو چې ارث وای خزه نه اخلم کنه خو لکه هغه سره ما خبره کوله پیش ولی نو هغه وی چې بس لګي پیسې به راکې د جیب د پاره او زه به لاړ شم د خپل رویرې نه به ویډیو وکم او بس طالب درکم دا شینټق د سر نخلاص کی د رویرې نه به درې ټیزو باسي او بیا به تل ټک ټک نه ورته یاره نو پیسې خو چې کم نه نو خلک څه کې دا خو لار ویره دا مړه کې دي شغله ته خپل مچول اخو دی واچی پروا می نشته خو والله کورته و پته وردم کنه او داسې عمل وسو دا پلیټ ته پوسټ ته وکړه کنه ځکه چې وختي په ټوپه کې وړو الکه ورته مونږ د کورنۍ د نوم ماخله اوس د پېښه او د پېښه او ور کوتا د تیز نوم ماګشته کنه وردا په ما داسې لګي لکه دا لانچر داسه نه ورشه چې په پلار د لکم داس کړي داغي بدلواله او د تیز بدلواله ما ته منی غي خبره وره خزه ور په دې خور ورو ور باندې زه ورته د سره اوس خبره کوم دې شینټق سره او د سخر سره پرېږده مې چرته ورځه هغوی ته نرشه ځه دا ځان سره لږ ډایرکټ په پلاس لکه درنه پکې وګوره درنه یاره په لاس وبته شو ګوره تاسو پیشه او کارم پیشه خرس وخوره باندې پینو شو یاره لالا دا سودا به څوک راوړي خو په خپل ورشه کې تاسو سره قرض هم کوي ما سره خو نه کوي زبا سترګې نشم لګولی ځان پیکا ماشه خبره ده سترګې به ته څو لګې چې لور د یو دوه قمرټي ده ټولې سترګې ورته چا سره مې چې لګو دا ته ستا مور خو ستا مور نو زما مور خو مېره ده کنه خدای د سره خلاص کو نه تاسو نه بل یو تاسو کوم تاسو چې کنه ماري پلار پسې کړه وسیل دی ولی ګوزو پسې نه یو سره پاره وا وې د سره پاره یو زما د روم نه ټیز دوخ کړي او په زوري تو کړي او په بدمعشي تو کړي او دا تاسو سره قصتو ها ویم خپه کېږم مستا د کول ما سستوا کول ما سستنه وکنه دا تیز به نه چاو ها کول مې د سره هم سستنه تاسو د ټولې یو وسله واخه خبره به اوس بدلې خاص تاسو لا خود چا سره سترګې نشم لګوري په لار نشم تلی او ماته نيستوا خو والله چې شنټغې سترګې نشنې دي دا کاچري سترګې دي پاسو رکشا زما د مشرور نه دی دې چا سترګې نشلې څوک وسه ټیک ټاک کې سازي څوک انټر داستا سدل نشل می دلیا څنګه جوړ چې دا چې لوري راوړه کنه او دا چې شرم دروړو خامخا به خلکو سره ټیک ټاک جوړي تاسو ولادت خدا ما پلار چا سره سترګې نشي لګولي او زم نشم لګولي اسلامیا په ما سترګې مرو باسه ستا مور ورته په خېټه ناسته وه او په زور یې ته دا ټیزي سرې او میډیا والا مغې راغوښتی و خدا راته ووایه کنه چې کیمره ورته چا نیولې وه دا ستا خو ګاونډي و او ټیک ټاک یې ورکړې ده اسلامیا دا حل به درته زه ووایم زه مور دې ورته سري شاټ کړه چې راشه دا جامې سري کړه چې څنګه یې دا ونیوله چغې ساز یې کړې مور دې او ټول ګاونډیان راله او ویډیو ته وکړه او ټیک ټاک له ورکړ چې بغار یې کوي او ورکړې چاله دا بنده ته زه ویم اول خان ها لکه دا کار اول خان کړی دی اوس په اول خان زستانه چمړو باسم والله ته پرېږدم او تاسو سره به بیا خبره او دې ډېر ښه په صلاح کړې دي ته خو خبرې مه کوه ستا خو پایا سکراني چا د ټیزرې ښځې پلاره او ته د ټیزرې ښځې خاوندې زه به ستا لور ته زه بیا به خبرې کوم چې کوم تا والله هغه تپوس وکړه بیا به ګورو زه خدای دې خیر کړي بیا به راځم باسونه ځه او داسې کار دی که نه چې اول خان نه دی د هغه نه به زه د کټ شپې ته جوړوم ښه که نه یو صحیح ده چې څنګه دې خوښ وي مه کوئ کار ورسره بېغمه شه ته انشاءالله ډېره زیاته یخني ده ډېره زیاته یخني ده دا ولې ګونګورې ته خو ټول رپي ډېره زیاته یخني ده لاره هم یو مشوره سره کوم نه دا سړی خو موږ داسې نشو ګیرولی غوږ رانږدې کړه یا دا ما نوم دی اسلامیا زه پټېږم دغلته ته خپله استادي استعمال زه به درله یو 500 روپۍ هم درکړم پوهېږې او 500 روپۍ دله در کوم دا راکړه یو 500 یو زر راکړه نه خیر دا واله دا رامات کېږي ما په دې زما کار نه کېږي نو خو بیا در کوم ته خو دا واله که نه دا خو رشوت دی پوهېږې دا 85 هم ورسره واله ها نو بس اوس دا دی داسې چل دی که نه بس دا پرېږدم داسې چل به وکړي داسې پوهېږم
ته په داسې چلو کې چې په ځان به پیریان راولي او په دې ځمکه به اوږده پروت وي او زه به چغې جوړې کړم او چې چا ستا هغه ویډیو فاریو ته بوتلې وه هغه به اوس اتومیټیک د هغه بیا پاریو ته خېجې تا د لاسه خو مونږ په شرمونو سره بیدو پاسه نه زه د هغه ویډیو داسه خو زمونږ نه جامې ووتې جامې تا ویډیو پاریو ته لېږلې ده په نېټ دې پرېښې ده زمونږ نه دې حیا بوتله اوس به دا حیا ده د نه بوځو زه پاریو ته په خپل ځان خېجم ورکه زور نه ولیدي تماچه راپسې اوس په پته لګي اوس دې لاړه پاریو ته به ځي ورپرې مې خو وا پرېږده پرېږده